د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د اتحاد او یووالي تر سرلیک لاندې د 32 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ چې د بټي کوټ د ورزشکارانو د اتحادیې په مالي لګښت په لار اچول شوي، د کونړ او لغمان ولایتونو لوبډلې هم پکې ګډون لري. په اړه د بټي کوټ د ورزش مسؤل عمران زیرک وایي: په تورنمنت کې موږ سره 32 لوبډلو ګډون کړی دی چې په تورنمنت کې را سره ولایتونه هم شامل دي. په ولایتونو کې را سره کوز کونړ هم شته او لغمان نه ټیمونه را سره هم شته. د تورنمنت لومړی راوند دی ځکه چې 13 ورځ زموږ دغه لوبې شروع شوي دي. په لومړي راوند کې اوس د ګردي او د روداتو کوزي کلا لوبه شروع ده. لګښت کې موږ سره دغلته سرمایدار دکانداران دي، د تیلو پمپونو والا دي، لکه حاجي صاحب خیل محمد چې واخلي، داسې نور ملګري را سره شته دی. خو سرجن چې د راوخیمه دا د بټي کوټ د ورزشکارانو هغه کوم ګروپ او اتحادیه چې ده، او بیا عموما کې د بټي کوټ د ولسوالۍ د والیبال منتخبه لوبډله چې کومه ده دوی په لار اچولې. د زیرک په خبره یادې سیالۍ به 15 ورځې دوام وکړي چې ګټونکي لوبډلې او د سیالیو غوره لوبغاړو ته به ځانګړې ډالۍ ورکړل شي. انشاءالله دغه تورنمنت 15 ورځې دوام کوي. د تورنمنت هغه کومه اتله لوبډله چې ده د هغې دپاره موږ ځانګړې جایزې په ځان سره په پام کې لرو چې هغوی دپاره مین اف د میچ کوم لوبغاړی راشي هغې ته یې ورکو او لوبډلې ته ښه جایزې انشاءالله ورکولی شو. بلخوا بیا ځوانان په ننګرهار کې د ورزش راتلونکی روښانه ویني او لوی لامل په هیواد کې شته امنیت یادوي. دوی وایي ورزش او زده کړو ته د پخوا پرتله د ځوانانو پام زیات شوی دی. الحمدلله اوس نن سبا په غون افغانستان کې ډېر ښایسته ښه امنیت دی، نو په دې وجه باندې په ازادانه فضا کې هر سړی کولی شي چې راشي او خپل استعدادونه چې دی مخ پر وړاندې یوسي. ورزش خو ډېر پرمختګ کړی دی، یعنې که په هر لوبه وګورئ، که د والیبال وګورئ، کرکټ وګورئ، تکواندو وګورئ، کیوکیشن وګورئ، چې هر یو وګورئ، یعنې زموږ ځوانان ډېر زیات دې ته توجه کړې ده او انشاءالله مخ پر وړاندې روان دي او کوشش هڅه همدا کوي چې باید خپله انرژي یو په داسې ځای کې وسپمي چې هغه یو نیک پرمختګ یو دغه انشاءالله اوس ټول ځوانان دې ته راشي او سره د تعلیم ترڅنګ هم ورزش ته ډېره مخه کوي. لوبغاړي بیا وایي که مسؤلین یې لاسنیوی وکړي او د لوبو لپاره ورته مناسب چاپیریال برابر کړي نو کولی شي یوه ورځ په نړیوالو لوبو کې اتلولۍ خپلې کړي. په دغه ټورنمنټ کې چې موږ یو میچ ګټلی د لوخۍ څخه او نن مو دویم میچ دی د ګردي منتخب ټیم سره او ډېر ښایسته والیبال روان دی. په دغه کې بټي کوټ کې دا تورنمنت په لاره اچول شوی دی، د مشرانو د کور آباد دي چې ځوانانو له دغه سپورتي دغه برابر کړی دی. ننګرهار ولایت هر یو کریه که نه بټي کوټي موږ له پکې یو سپورتي جمنازیم جوړ کړي چې زموږ هلکان پکې ورزش وکړي او تمریناتونه پکې وکړي، باید چې ښه لوبغاړي پکې راووځي او بار دپاره آمادګي ونیسي. دا په بټي کوټ ولسوالۍ کې یوازې د والیبال ځوانان نه دي چې په ډېرو کمو امکاناتو یې خپلې هڅې روانې ساتلي او له مسؤلینو د همکارۍ غوښتنه کوي. د تکواندو، کامپو او ډېرو نورو کلبونو لوبغاړي هم پر سرپرستو حکومت غږ کوي چې مالي برخه کې لاسنیوی وکړي.